الله پاک د مسلمان سره ډیره مینم کوي، ډیر محبت ساتي د مسلمان سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی چې الله فرمایي چې ګوره بنده ما سره شرک کوي، په شرک باندې الله ډیر زیات خفه کیږي او په شریک نه وو دې باندې الله ډیر خفه کیږي. بنده ما سره شرک کوي، بنده ما گناه کوي، زه ورته یم دا کار مه کوه کوي، زه ورته یم دا کار وکړه دی نه کوي، ما خفه کوي، کوشش کوي چې دی ما خفه کړي، داسې کارونه کوي، لیکن سره د هغې بیا هم زه ډوډۍ ورکوم، بیا هم زه رزق ورکوم، بیا هم زه صحت ورکوم، بیا هم بچي ورکوم، بیا هم زه خوشحالي ورکوم. دا د الله د انسان سره محبت او مینه زمانو. مونږ الله نه لږ ځان کړی دی، مونږ لا پکار دی چې زمونږ خالق او مالک الله دی، چې مونږ الله سره مینه وکړو، مونږ هم الله سره خپل محبت وکړو که نه، چې الله کوي چې مونږ هم وکړو که نه. نو چې ته نه کوې بیا هم در سره الله مینه کوي، محبت کوي، خو ګورې جزوي طور مستقله نه، ډوډۍ در کوي، جامه در کوي، باران در کوي، نور در تراخیجی، سپومه در تراخیجی، بیماری در لجوڑی، آغا پورا مینه نکی اللہ پاک، رزق در کئی دا مینه کئی. او که من اللہ ذوالجلال تزان نزده که دا خدای سر مینه و ساتلا، بیا با پورا مینه کئی، بیا با پورا مینه سی، بیا با اللہ خوشحالی تانا اسے در کئی پا خفگانی در کئی، بیا پا خوشحالی در کئی، دنیا کم در کئی و خیرت کم در کئی. بیا به فرشتو ته موږ د سره مینه کوي او کائناتو ته به موږ د انسان سره مینه کوي. یکسویه سره الله ته توجه پکار ده او الله سره محبت او مینه پکار ده. قسم دی چې لږ غوندیم دی الله ته وکړه، وجړله او خدای ته کېناسته چې یا الله ما خو ډېره ګناه کړې ده، پروردګاره ما معاف کا، بس ما د نور خلقنا نظر الله تا ته راواړو، بس ما د نور دنیا د سیزونو نه مې توجه الله تا ته راواړو له پروردګاره، زما قبله ته پروردګار بل څوک نه. ته بیا ګوره چې الله څومره مهربانه بادشاه دی. ابو لیث سمرقندي رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ دی، د هغه یو کتاب دی په هغې کې لیکي تنبیه الغافلین، چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جاړي، یو صحابي له ورځي چې ما خو یو غلطي کړې ده او زه پیغمبر مبارک ته نشم مخامخ کېدی، ما له سپارش وکړې، ما رسول الله مبارک ته زه نشم مخامخ کېدی، ما له سپارش وکړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته راغی، وی تا څه غلطي کړې ده؟ وی د کفن کش یم، نباش ورته وی په عربۍ کې کفنونه وباسه. پخوا خو غریبي و غربت ډېر و، نو چې څوک هم مړی ښخ کړي او دا خلک ترې لاړ شي، نو زه وګورم چې دا شپې ورشم خو تازه کچه خوري بس هغه ته وباسم او کفن ته لرې کړم ځان له خرڅ کړم. زمونږ په دې وطن کې مشران وي پخوا به خلکو داسې کول، غربت او غریبي و ډېره زیاته، کفن کشیم. کلی کې یو جنۍ مړه شوه او د مالدار کور ډېر قیمتي کفن یې، د شپې ورغلم د خپل دستور مطابق او چارې بیلچې مې یوړې، کفن مې قبر مې تش کړ، چې کفن مې تسې راوویست، جنۍ د زړه غلط سوچ راغی، غلط فکر راغی او د هغه مړي باندې په هغه غلط سوچ مې هغه جینۍ سره ګناه وکړه، دا جرم مې کړی دی. کفن مې هم ته وویست، بربنډه مې هم کړه او مړه پرته ده غریبه، او ما ورسره زنا مې وکړه، ګناه مې ورسره وکړه، چې ګناه مې څنګه وکړه د جینۍ د ټکلک ونیوم او ما ته وایي چې د خدای ظالمه په محشر په لوی ورځ په هغه اتلس شلې زره قامه کې دې رسوا کړم، دې شرموږم، په سړو ښځو کې به ودرېږم، په اسم به په ټولو کې دې رسوا کړم.
غټه بېودسۍ کې دې ور واچولم او ظلم دې را سره ظالم وکړ دا دې ما سره څه وکړل بربنډه دې کړم ظالم خدای ته پاسم قیامت پر ورځ او سړو او ښځو منځ کې به دغه پلیته به پاسم دا ما سره وکړل ما وی خدای دا ما څه وکړل ما خو ډېر کفنونه د مړو نیستي دي خرڅ کړي مې دي ما ډېر ګناهونه کړي دي خو دا نن ما کم جرم وکړه پروردګاره اوس به څه کېږي حضرت عمر صاحب ته وایي ما له سفارش وکړه تا هغه جرم کړی چې دا د سفارش جرم نه دی د خدای نیک بخته دا دې څه کړي مړي سره څوک ګناه کوي بیا پردی ښځې سره بیا کفن هم وباسه او دا ظلم هم کوه ته خو ډېر زیات د دې نه لوی جرم په مخلوق مخرج مه کول کم دی دا خو یې داسې جرم کړی چې د ځنګل حیوانات هم دا جرم نه کوي مړو حیواناتو سره مړې خرې سره اوسه پورې مړې سپی سره هم د ځنګل حیواناتو دا لوبه نه ده کړې دا داسې یو جرم دی کړی دا دې څوک کړی جاړي یو له سفارش کې حضور پاک الله سفارش کې حضور پاک له اخره کې لوي راشه په خپل نبی علیه السلام ته لاړ شو ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست او چې حضور پاک مبارک ته کېناست نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ما خدا چل کړی وای 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 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ښا تا یو پردی زنانه سره د عمل کړی دی ښا تا مړی سره د عمل کړی دی ښا تا یو پردی لور خور شرمولې ده ښا تا په ټول مخلوق کې د قیامت په ورځ باندې یو پردی جنۍ رسوا کړه ته دومره د خواهش ته مجبوره وې ته تا څه کړي دي ستاسو علاج ما سره نشته تا خو هغه جرم کړی چې داسې جرم به په مخ د ځمکه څوک ونه کړي مړی دې رسوا کړه پردی جنۍ دې رسوا کړه ادې بیا بېودسه کړه ادې پلیته کړه دا دې څه جرم کړی دی څلوېښت ورځې یو ځای بل ځای خدای ته جاړي چې خدایه واقعي ما هغه جرم کړی دی چې د دې مثال چېرته په مخ د ځمکه نشته تا سته مې خفه کړی او ستا ګناه مې وکړل او کفر مې مو کړو توبه به ته غني ذات یې ته ما وبخې خو دا به ښځه سره به څه ته به مې وبخې دا ښځه خو مې دا مې څه وکړل جاړ الله ذوالجلال ته جاړي جاړي حضرت جبریل علیه السلام څلوېښت ورځې پس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او حضور پاک ته څه فرمایي یو شاعر وایي چې الله ته کله سر ښکته کړي نو هغه وایي میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا خدای ستا مخکې دې ټیټېږم بل چاته نه واقعي چې دا مونږ په مانځه کې په رکوع کې ټیټېږو یا په سجده کې سر ښکته کوو دا مونږ چاته ټیټېږو الله ته بل چاته نه میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سے میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدای ستا نه ما هېڅ څوک هم نشته په دې نیت توبه وباسه میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا پروردگار ستا نه ما سوا زما هېڅ څوک نشته داسې وخت به راشي چې ښځه به درنه تښتي لیدلي م دي چې سړی بوډا شي او د کار نه وځي ښځه ورته وایي خپل کار کوه بیا خدمت هم نه کوي قسم دې لیدلي م دي اورېدلي م دي او بچي ته تښتي بچي وایي خدای پاکه بس دوا وکړې بابا ته مې ولې چې بس خدای هلکه خدای دې ښه کړي نه وکړه چې خدای پې خپل فضل وکړي قسم په خدای بچي پې تنګ وي زړه چې بوډا شي د سړي د خولې نه ګډې وډې خېږي بیا ښځه تنګه شي بچي تنګ شي مور او پلار هم تنګ شي په بچو کله کله الله خپل مخلوق چې دا مخلوق در باندې تنګ شو دا هر څوک دې پردي شو ګاونډي دې پردي شو رشته دار دې پردی شو ښځه دې پردی شو بچي دې اولاد دې پردي شو
الله نه پردې کېږي الله او چې دا د شپې در باندې دل راشي او تکلیف در باندې راشي او ډاکټران وایي چې موږ څوک علاج نشته موږ سره او اسپتال ته دی سی او غټ پروفیسر لجیدا په اسلام آباد ته التدم بوزي کراچي ته التدم بوزي او غیب واسطه لا علاج دی علاج نشته بس دوا وته کوي رښتیا وای دغه وخت کې څوک دی मैं तेरे सामने झुक रहा हूं अल्लाह ताता बटी ठीक दा वक्त बिया अल्लाह दे मेरा कोई अल्लाह तेरे सिवा खुदा दा बवे बिया मैं तेरे सामने झुक रहा हूं मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा स्थान माते वजमा इस सुख निश्ता दावाज बके बिया नो जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे नो हुजूर पाक ते वही चीज अल्लाह रौले गले कि दा सड़ी माँ पैदा करे कि दा ता पैदा करे कबल चा पैदा करे ना अल्लाह पैदा करे दा कायनात और मखलूक माँ पैदा करे कबल चा पैदा करे दा अल्लाह पैदा करे दा रोजी रिज़्क़ ज़वर कोम कबल सो के वर्के ना दा अल्लाह वर्के दा जामा ज़वर कोम कबल सो के वर्के दा अल्लाह वर्के دا پیدا کول او فنا کول او جن او مرګ زور کوم کو بل سو کې ور کوي نه دا خو الله ور کوي او دا بخنه زکم کو بل سو کې کوي بخشش والا بخنه والا زیم کو بل سو دی نه الله دی دا غلط ما بخل دی ورشور پس تو کولیگا اور اے والا ما معاف کړی ما بخل څومره لوی جرم صرف او صرف سلویخ ترزی الله ته جلا کړی دا او هغه جلا الله قبول کړی دا او په کوم انداز ولا رب العالمین توبه قبلای ولېګه په خپل سو کولېګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبرئیل علیہ السلام په واسطه رب العالمین فرمای الخلق عيال الله ومخلوق خدای ډېر خپکی بیا په انسان ډېر خپکی یو مسل انسان چې چا مړ کو د خدای د قرآن آیت تدا سیده لکه چې ټول انسان دا څه خیال دی یو ماشوم چې ځان لا یو کورکې جوړ کړي پټینې غوندې او تا هغه کورکې روان کړي هغه ماشوم څونه چغې یو ماشوم ځان له د خټو یو ګوډاګي جوړ کړي د خټو یا یو ماشوم ځان له یو وړه غوندې ګوډاګي د خټو جوړه کړي او چې څوک ورشي هغې له الله ته ورکړي د هغه ماشوم نه خبرې بیا څونه په ځمکه روغړېږي دا دومره خشته انسان ښکلی حسین جمیل ښکلی شکل او هیئت والا رنګ والا الله جوړ کړی دی او چې ته د دې انسان بې ادبي کې د ده بې عزتي کې او دې وجنې نو الله پې څونه خبره کوي د لږو پیسو دپاره نن سبا خلک مړي څومره کېږي دنیا روانه لږو پیسو د یو مرلې ځمکې دپاره د یو کنال ځمکې دپاره څومره لګیا دي رور رور لګیا دي وجنې پلار زامن وجنې او زوی لګي پلار وجنې ګاونډي ګاونډي وجنې د پیسو دپاره رشتې لاړې ختمې شوې رورولي ختم پلار او زوی منځ کې رشته ختم دوستانې ختم تعلق ختم د مور او د لور په منځ کې تعلق ختم د رور او د خور منځ کې تعلق ختم د پیسې دپاره د استاد او د شاګرد په منځ کې تعلق ختم او د مخلوق او انسان د الله ډېر زیات وخت دی زما لږ نه ډېر زیات وخت دی او چې دی ورته جړا او فریاد شروع کړي نو بیا رب العالمین بیا بل شان زیات د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو بوډا سپین ګیری ټول عمر یې سندرې ویلې سندرغاړې ټول عمر یې سندرې ویلې او داسې سندرې ویلې وي چې بس هر څه به یې کول سندرو سره او بوډا شو سپین ګیری شو چې کله بوډا سپین ګیری شو بقي ته لاړ د بقي مقبرې ته اول ته خدای ته په ژړا شو الله ته ژاړي او څه وایي اوهو یا خدای پاک زما ښکلې سترګې وې نو هغه مې په ګناه کې تېرې کړې ښایسته سترګې
او یا نامې په ګناه کې تیر کړ. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي او شته جبا په سندرو کې مې تیر کړ او دا ما ښکلی وجود و نامې په سندرو کې چې چړ کړ. الله افسوس دا دی چې ما دا عبادت کې دا نظر مې ستا عبادت کې ختم شوی. الله چې ستا عبادت کې مې دا غوږونه ختم شوی. الله چې مې ستا په ذکر او ستا په قرآن ختمه شوی. الله چې دا شکل مې ستا په دین زوړ شوی. پروردګاره داسې وشو. جاړي خدای پاک او سوال کوي چې یو له ورځي وي مړه ظاهره ټول عمر د سندرې ویلي دي اوس موږ پسې راته دسل یو بوډا دی اوس اس نشته غریب دقسې تش تور دی اوس یو لذي مړه د هغه سندرغاړی دی هغه ډم لرې کوه ابل لذي مړه د هغه ډم سندرغاړی لرې کوه ورکې ابل ورځي د غریبې ما خوارې ما مړه د خپل کار کوه ټول عمر سندرې ویلي لاړ بقي کې او کېناست او خدای ته به ژړه خدای ټول خلک دي شو ما ته خو به لیټ لګېدلې نمبر به راباندې نو په ودونو کې دا څه شو ما هغه ټول ژوند او حسن او ځواني په ډمتوب کې تېره کړه په سندرو کې مې تېره کړه دا ما څه وکړل اوس هم ګوره ډېر هلکان یې ښکلې ښکلې خشته خشته هلکان خوبصورت هلکان او ټول ژوند په سندرو په ډمتوب کې تېر شو دا ځواني خدای دې له در دا اواز خدای دې له در که دا سترګې خدای دې دا میوالي بیا به څه کوې دا جب بدرنوالی بیا بس سکے دا سی بیماری کې بدرو پر دی قسم به خدای کوي چا سره بیا علاج بیا بس سکے دا خدای سره مقابله ته کولی شي دا چا چې مینه زیات یې غله غوسه ډېره ولري دا قانون دی د کم پلار چې بچو سره مینه زیات یې او کم بچي سره مینه زیات یې غله ولا غوسه ډېره ورځي په معمولي خبره غوسه ورځي دا زه خپله محسوسوم مینه زه ډېره کوم نو زه چې ما سره ډېره مینه وکړي د هغې ماله یې د هغې بدل راکړي نو چې لږه معمولي کمه اینه منو ماله غوسه راشي لکه دا عام قانون دی چا سره مینه ډېره نو غوسه به ډېره راځي نو الله مینه ډېره ده نو بیا خدای پاک له غوسه نه خو سبقت رحمتي غضبي نبی علیه السلام فرمایي حدیث قدسي چې د خدای رحم بیا د خدای د غوسې نه غالب دی الله رحم بیا زیات کړي ارونو ما وړای ته محتاج شم جامې ته محتاج څوک مې پرېږدي نه خلک دکې راکړي دا څه شو به ما باندې دا ښکلی شکل ما په ډمتوب تېر کړه دا ښکلې سترګې او دا ښکلې غوږونه ځان په څه کې تېر کړل قسم به خدای ماله دې ډمانو ته حیران راشي چې څوک ته فنکاران مې ما لرې کو فنکار یو فن خو دی دروغ خو نه او کم فن دی ډمتوب سندرې وایه په جب هلکه ناتوره پې ولې نه وې تلاوت پې ولې نه کړې په دې سترګو پردو جنکو سره کښېنه هغې سره لوړغی کوه هغې سره ډرامې جوړوه هغې سره فلمونه جوړوه دا ګناه نه ده ته خدای نه یارېږي ته مسلمان نه ته قبر لمه نه دی قیامت لمه نه دی بیا به څه کوې او دا پته لګي توبه به وباسم څه پته لګي توبې ته جوړ کړې وکړې تا سره ګارنټي ده چې د به شپې ته دا کار پرېږدم او بیا به توبه وباسم او نه کېږم ګارنټي را سره څه پته لګي د شپې ځان څه وخېږي بیا به څه کوې په دې ډېر ګوره خدای خفه کېږي زما وروڼو په دې ټنګ ټکور او په دې سیزونو بهر کې هلته لاړ او پرېوت یا خدای دا ما خو ټول ګناه د ستا په ډمتوب په ګناه کې تېرې کړې پروردګاره چې دا په نیکۍ کې وې څه خبره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم شړلی و مړه ځان ټول عمر په ډمتوب کې تېر کو سرالی حضرت عمر خوب ویني او په خوب کې رسول الله پاک په خوب کې ولید رب العالمین الله ورته وی عمره ورشه زما بنده ما ته جاړي او چغې وایي بوډا سپین ګیرې ډم ټول عمر ډمتوب کې تېر کا او روډی شا وږې دی هله شا به روټۍ ورته یو څه روټۍ ورته مخې ته کېږي امیر المؤمنین حضرت عمر په سر خانه کې ږدي په سر باندې دا الله پیغام دی او دا الله میلمه دی امیر المؤمنین ورته لیږي او روټۍ وله ورویه د باباجي باس معافی باباجي ته روټۍ کېښودله بقي په میدان کې وی الله ومې خوب کې ولید الله وی ورته یو څه الله وی ورته وی چې ما بخلې الله وی ورته وی ما معاف کړې باباجي چغې کړې په هغه میدان کې ته څه ووته زما وروڼو دا ګناه نه ګورې موږ نه خلاصېږو
یو زه اکثر یو واقع بیانوم یو دوه کسانو نه په دې په جګړه و چې یو سړی بالکل د ګناه نه ده کړې دا غوره دی او که یو سړي ګناه کړې ده او توبه سره دا د خدای پریز غوره دی دوه کسه ولګي او یو سره په دې جګړه نو ظاهر کې خو مونږ وایو چې دا خدای ته ډېر نږدې دی چې دا ډېر غوره دی چې دا ګناه بالکل نه کوي او دا بل خو کار دی توبه ویستلو هغسې خو نه شي کېدی نو په لاره روان و نو یو بوډا بابا و د څادرونه یې جوړول دا څادر دی جوړول نو ته باباجي او تپوس ته نه کړ چې ما د دې ملګري په دې کې اختلاف دی زه یم هغه غوره دی چې کوم انسان ډېر نیک او ګناه بالکل نه کوي دی وی نه هغه غوره دی چې دا کله ګناه وکړي او د هغې نه پس الله ته توبه وباسي دا د خدای خوښ دی او دا غوره دی باباجي ستا څه خیال دی باباجي ورته وایي وی درله یو مثال در کوم وایي ما ته خو دا بل خدای ته ډېر خوښ ښکاري چې دا ګناه وکړي او خدای ته وجاړي او توبه وباسي ولې باباجي ته خو ګناه وکړه توبه ویستا بل خو نیکي کوي وایي زه چې څادر یې جوړوم که نه نو په څادر کې کله زما یو تار وخیږي وشلېږي نو د هغې له غوټه ورکړه چې غوټه وله ورکړم ښه مزېداره اعلی نو غوټه دننه پټه کړم نو چې زه کله زما هغه مکو او کډۍ روانه یم نو زما نظر په هغه شلېدلي تار باندې چې ما وله غوټه ورکړې ده چې هسې نه دا بیا ونه خیږي که دا اوخته بیا دا غوټه وشلېده نو بیا خو وروسته نو دې پیوند ګران وي که نه لکه چې په هغه جوړېدو وخت کې وشلېږي نو غوټه به ورکړي نو څادر به جوړ شي خو چې د جوړېدو نه پس یو ځای کې څادر تار وخته نو بیا هغې کې هغه تارونه وځي 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 نو هغه شلېدلې پاتې شي نو چې کم تار له غوټه ورکړې ده که نه نو تر اخره پورې زما په هغې نظر چې کم وخت څادر جوړوم هم به ما نظر چې دا بیا ونه خېږي نیمګړی نه شي او چې جوړ کړم او بیا وینځم نو په هغې مې بیا هم نظر چې دا راته بیا ونه شلېږي او چې کله یې مانج کوم پخوا به زمونږ په مخ کې د خلکو څادر مانج به یې کو د څادر باندې به یې دغه راښکل یو شی به یې پرې راښکه ابرش غوندې صفا کو به نو چې هغه مانچ کوم بیا هم پې زما نظر چې دا راته ونه خېږي وایي اخره پورې په دا غوټه زما نظر وایي معلومیږي دا چې کوم بنده ګناه وکړي دا د الله سره هغه تار وشلېده نو چې بیا یې وګڼي د الله په ده خصوصي نظر چې دا تار بیا ونه شلېږي اوس زما اخیري یو خبر اوسوره زه خو به کوم نه زما او زه به الله سره څنګه مینه کوم نو د دې ډېر وجوهات دی هغه به درته په بله جمعه کې وویل خو نن درته دا ویل انشاءالله چې الله ما سره مینه کوي نو د الله مینه څنګه ده اوس د الله یو مینه خو دا ده چې ما له ډوډۍ راکړي دا مینه ده خو دا خو کافر له هم ورکوي رزق راکړي سپي له هم ورکوي خنزیر له هم ورکوي د الله مینه دا ده چې ما له جامه راکړي دا کافر له ورکوي بېشکه د خدای نعمت دی د خدای مینه دی دا الله مینه دا ده چې ما ته هوا راکړې ده دا کافر له هم ورکوي ټیک ده زما د برکته پې نور ما له خدای پیدا کړې زما د برکته په هغه لګي خو یې هغه له هم ورکوي اکسیجن د الله مینه دا ده چې په ما نور راخېږي کافر د الله د الله مینه دا ده چې ما له ښځه راکړې ده په صحت یې روغ پیدا کړی یم دا کافر نه د الله راکړي د کافرانو هم پکې شته د الله مینه د الله مینه دا ده چې ما له بلډینګ راکړی د کوټۍ راکړی د بنګلې راکړی د ما نه یې ښاغله ورکړې دا هغه ما نه بل کافر له ښه ورکړي بېشک دا د الله نعمتونه دي بېشک دا د الله مینه ده بېشک دا د الله محبت دی خو ګورې بعضې وخت کې دا د نیوکې او د مواخذې استدراج ورته وایي نه دا د الله مینه ده زما داسې وایي لیکن د الله کومه حقیقي مینه ده هغه کومه یوه ده دا بدعمله له هم دا څیزونه ورکوي دا کافر له هم ورکوي د الله حقیقي مینه دا ده چې ته الله سره مینه وکړې او الله ته عبادت وکړې نو الله تا له مونځ سره شوق پیدا کړي دا شوق دغه نه پیدا کړي الله تعالی خپل نوم ذکر سره شوق پیدا کړي دا شوق کافر نه پیدا کړي
الله عمره او حج لستا پزړه کې مینا کافر نه پیدا کړي الله د حضور پاک سره ستا پزړه کې مینا وای او کافر نه کوي الله ستا پزړه کې د نیمې شپې پاسېدل واچي چې پاسا او ماته وجاړه دا مینا الله کافر او فاسق او فاجر سره نه کوي الله ستا پزړه کې په یخ اوبو 10 ور واچي چې ودرېږه په یخ اوبو الله تا ته زو 10 کوم دا مینا الله کافر سره نه کوي الله ستا پزړه کې دا واچي چې د قرآن وایم او د قرآن تلاوت وکړم دا مینا الله کافر فاسق سره نه کوي الله ستا پزړه کې دا واچي چې دا ښځه بچي به منځله پاسومه دا مینا د کافر پړه کې نه اچوي الله ستا زړه کې دا واچي چې به دې بچي قرآن یادوم حفظ پې کومه دا مینا د کافر پړه کې نه اچوي الله ستا زړه کې دا واچي چې دا بچي سکول ته ولېږم دا مینا کافر سره هم کوي الله ستاسو کې دا واچي چې ته ولېږم ډاکټر کم انجینیر کم افسر جوړ کم دا مینا کافر سره کوي لیکن الله ستاسو سره دا مینا چې کوي چې بچي حافظ کدا نه کوي کافر سره بچي عالم کدا مینا کافر سره نه کوي لور حافظه کا عالم کدا مینا کافر سره نه کوي پټکې په سر کدا مینا کافر سره نه کوي او خپل د شریعت مطابق د پیغمبر مبارک په طریقه ګیرا اسه د فیشن پتا ورنا د پیغمبر د سنت مطابق ګیرا پرېدا دا مینا کافر سره نه کوي به پرېدي خو د فیشن یا په بل غرض به پرېدي دا سیمینه دی خدای موږ سره کما مینا چې زما سره وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابو ته دوا اوروله په خپل به کوله خو مقصد به درو صحابي دې تپوس کې اتخاف علینا ته په مونږ یریږي بیو سبه فرمایي فالقلوب صرف قلبي الى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت اغزات کې زړونه اړه راړه لونه چا په لاس کې دي د الله په لاس کې لونه اړهونکي خو د الله په لاس کې وما القلب هغه شاعر وایي که نه وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب انسان ته انسان ځکه و چې د کې انس مینه محبت دی حیواناتو کې دا کم دی او زړه ته وي زړه ځکه او قلب تقلب اورېدو ته وي دی اوړي راوړي یو وخت کې پړه کې یو سی بل سی بل وخت کې په زړه کې بل سی وي نو زړونه اړونکي څوک دی د الله ذات دی نو رسول الله مبارک به فرمایل یا مصرف القلوب وفي روایت یا مقلب القلوب ای هغه ذات چې ته زړونه اړی راړی خدایا زما زړه ستا تابعدارۍ ته راوړی یا الله زما زړه ستا په دین کلک کې پروردګار نو د حضور پاک خو کلکو هغه پیغمبرو نو صحابه ته په زور وي پښتانه وی لوري تا ته وي من ګوري ته وره نو صحابه ته يتخاف علينا الله رسول ته په مونږ یریږي چې دا مونږ مخکې دا دوا کې مونږ ته اوري چې دا سی وایا في ان القلوب بين اصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء وی زړونه د خدای د ګوتو په میانس کې دي خدای داسې ګوتې نشته لکه د مونږ په شان د خدای د ګوتو میانس کې دي چې کم خو اړی نو الله اړولی شي و ظلم خدای نه کوي جبرم خدای نه کوي چې خامخا دې په زور مسلمان کی نه نه انسان خو مکلف دی خدای نه حجتین د خیر او د شر دواړه لارې ورته ښولي دي خو که تا نو بیا بل طرف ته راوړه او که ستا حقیقي مینه د خدای سره نه کوي نو بیا د لړه دې خوا نه راړئ ښه چې ته مونځ وکې او د سچه مونځ وکې ښکلي مونځ وکې نو د بل مونځ به د خدای اړه راواړئ نو توفیق به درکړي نو بل لمام راشي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر علماء یو معنا دا کوي یوه د دې متعدد معانی دي یو اعتراض په طالبان په مونږ کوي نو یو معنا دا ده چې سچه باندې مونځ وکړې د الله د رضا دپاره هغسې مونځ کوم چې مونږ ته حضور پاک مبارک ښودلی دی او د آداب او د شرایطو برابر نو بیا به الله پاک د دې مونځ په ذریعه ستا زړه د فحشاو نه قبیحه څیزونو زناکارو وغیره او د نارواو نه به خدای پاک دې بل طرف ته راوړي الله پادشاه دی الله زړه اړی بیا
الله هغه مینا کوي بیا چې کومه مینا مسلمان سره پکار ده هغه مینا بیا کوي ما پلان کې سره د خدای مینا نو کافر نه مړ کړ نعمت دی د خدای بنگله ورکړي مال ورکړي دولت ورکړي د خدای مینا هغه دې ورکړي دا څه به وي خدای مینا نو مستولا مینا د نو په مال کې د خدای حق ورکړي مینا د نو حج لذي مینا د نو عمرې لذي ما الله د پاره مینا د نو دادي علم یو مینا د نو په بچي علم کوي په لور علم کوي مینا د نو نیکی کوي دیتا وای الله سره داسې مینا وکي چې الله د سره داسې مینا وکي چې ستاسو نه کو طرف ترا وړي چې الله داسې مینا وکي چې ستاسو هغه کار ترا وړي چې کوم کار لته پیدا داسې مینا وکي چې الله ستاسو هغه طرف ته وړي چې په کوم طرف باندې تا خدای پاک جنت ترسي او یو حدیث ته اخره کې ما وی زمانه لګي خبر وکم حدیث قدسی دی رسول الله مبارک فرمایي اذا حب الله عبدا چې کله الله بنده سره مینا وکي کومه حقيقي مینا ده هغه ولا مینا استدراجی نه طالبان په پویږي په استدراج نو نادا جبريل ته आवाज وکي بخاری شریف کې حدیث دی ان احب فلانا فلان کی سره مینا ده حتى وسره مینا نو جبريل علیہ السلام د اسمان فرشتو کې आवाज وکي چې فلان کې چې يحبه الله الله وسره مینا کوي تاسو وسره مینا وکي نو ثم توضع له القبول في الارض بیا پزمکه کې د نیکانو خلقو پزله کې خدای د مینا واچي ډېر خلک وی دي پلان کې له خدای قبولیت ورکړي نو ډېر خلک نیکان وسره مینا د ډېر نیکان عالمان طالبان وسره مینا کوي صالحان وسره مینا کوي او شوق سره وسره تعلق ساتي دا الله دا غي په لونو کې چولې د کافرونو غوړې خدای پیغمبر مبارک سره خدای مینا ولیکن د ابو جهل خور سره نه د ابو لهب او د عتبه او د شیبه سره نه صحابه وسره توضح له القبول في الارض د نیکانو خلقو پزله کې د دیندارو خلقو د منیبینو خلقو پزله کې خدای دا غي مینا واچي قبولیت غواړي قبولیت نو په دې به حاصلېږي چې تبه الله سره مینه کوي قبولیت غواړي نو تبه هغه کار کوي چې الله تعالی سره حقیقي مینه وکړي نو رب العالمین به ستا محبت او ستا مینه اوس به مونږه د الله مینه پس پیدا کړو دې مرتبه ته په سره چې مونږ سره الله دغه مینه دا چې ما کوم حقیقي مینه یاد کړله نو دا هغې چې کوم اسباب دي نو ان شاء الله العزیز که موقع او خدای جون راکا او صحت هم خدای راکا نو آینده جمعه کې که صحت خو نو بیا به د هغې بیان درته ان شاء الله العزیز